بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات، پښتنه مینه مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته راکړو جوړ او د صحت جامې پر تن وي. قدرمن لیدونکو، څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان باندې د طالبانو واکمني ده. په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ نن 4مه ورځ ده. زه هم د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ولاړ یم. غوښتل مې چې تاسو ته د طالبانو د واکمني در اولې ورځې نه تر 4مې ورځې پورې راپور درکړم. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې طالبانو اول ولسوالۍ سقوط کولې، خلکو سره تشویش هلته پیدا شو چې کله طالبان د افغانستان غټ ښارونو ته وردننه شول، او په تیره چې طالبان کله د ننګرهار مرکز جلال آباد ته راورسېدل، خلکو سره ډېر زیات تشویشونه را پیدا شول. د طالبانو کابل ښار ته رادننه کېدل او د اشرف غني د هیواد نه تښتېدل او طالبان بیا د ارګ ته ننوتل، خلکو سره دومره تشویشونه را پیدا کړل چې کله هم طالبان د کابل ښار ته رادننه شول، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول خپلې دندې پرېښودلې او خپل کورونو ته لاړل. د دې ترڅنګ ډېری خلک چې هغه په بازارونو کې هغه کورونو ته لاړل او بالاخره طالبان ارګ ته ننوتل. خلکو سره دومره زیات تشویشونه پیدا شول چې د طالبانو د واکمنۍ په 2مه ورځ باندې د کابل ښار نه ډېری کډې لاړې او ډېری خلک هغه بانکونو خواته لاړ او د خپلو پیسو په تشویش کې وو. ډېری هغه خلک هم وو چې غټ تجاران وو، غوښتل چې د بانکونو نه خپلې پیسې وباسي. خو د طالبانو یو اعلامیه خپره شوه چې په هغې کې ورته وویلې چې طالبان مکلف دي چې ستاسو د مال، جان او د امنیت حفاظت وکړي. کله چې طالبان د کابل ښار ته رادننه شول، هغه خلکو چې غوښتل په ښار کې چور چپاري وکړي او خلکو مال او زیان ته نقصان ورسي، طالبانو هم اعلامیه خپره کړه چې طالبان مکلف دي چې ستاسو د امنیت او ستاسو د مال حفاظت وکړي. خو په 2مه ورځ باندې هم کابل ښار کې ګڼه نه وه او ډېری خلکو خپل هټۍ تړلې وې او هیڅ قسمه خلک په ښار کې ګرځېدل نه. په 3مه ورځ باندې هم په کابل ښار کې ګڼه نه وه او ډېری خلکو خپل دوکانونه تړلي وو. ډېر کم خلک کابل ښار ته راغلي وو. خو کله چې مازدیګر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومبي ځل رسنیو ته خپله څېره ښکاره کړه او هغه خبرې وکړې، د ډېری خلکو تشویشونه یې کم کړل. هغه وویل چې په افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په هر څوک دی په افغانستان کې ورته هېڅ قسمه ګواښ نشته، هغوی امنیت، د هغوی مال او د جان حفاظت منګه کوو او ټولو ته یې عمومي عفو اعلان کړه چې ډېری خلکو تشویشونه هلته رفع شول. د دې ترڅنګ په 4مه ورځ هم په کابل ښار کې داسې هیڅ قسمه ګڼه ګوڼه نه لیدل کېدله. ډېری خلک هم خپل عادي ژوند ته نور راګرځېدلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې به تاسو ټولې اورېدلې وي. تر شنبې ورځې به انشاءالله ټول دولتي کارمن او هر څوک چې هغه دولتي دي که غیر دولتي دي هغه مکلف دی چې خپلو وظیفو او خپلو دندو ته راشي او خپل ژوند هغه عادي حال ته راوګرځوي. نو ګورو به چې په شنبې ورځ به خلک خپلې هټۍ کولاوهي او که نه. د دې ترڅنګ په کابل ښار کې چې کم غټ مارکیټونه دي سره د سرای شهزاده چې سراپه مارکیټ دی هغه هم بند دی. د شنبې ورځې به انشاءالله کوشش وکړو چې تاسو ته موږ د شنبې ورځې راپور خپور کړو. قدرمن لیدونکو، د طالبانو د راتګ سره سم په کابل ښار کې د ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تر 4مې ورځې پورې هیڅ قسمه داسې د غلا او د چور چپاور راپورټونه نه دي را رسېدلي. بیا هم یو څو کسان په غلا په تورن نیول شوي دي خو هغوی ته سزا ورکړل شوې ده. تر دې دمه په کابل ښار کې او په ټول افغانستان کې هیڅ قسمه د مرګ پیښه نشته او ډېری خلکو امنیت خوندي دي او د خلکو امنیت او د هغوی مال او جان ته هیڅ قسمه نقصان نه رسېدلی چې په دې هکله خلک د طالبانو نه ډېر زیات خوشحاله دي. خو د شنبې ورځې نه وروسته به وګورو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې کومه خبره کړې وه چې ټول دولتي او غیر دولتي خلک کارمندان هغه مکلف دي چې خپلو دندو ته لاړ شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. وبګورو چې خلک خپلو دندو ته راضي او که نه. انشاءالله تر بله ویډیو پورې ما عبدالحق دولت صاحب ته اجازت راکړئ، بیا مو الله عمل شه.